زه نه ما څوک نه دي غلط کړي الحمدلله. تا نه ما ماکس لرې کړی د ما سره عکس ته هغه مړه هغې خو خلکو نه که هغسې خو یې کورا مې دې ووایي چې تا ته به زه په هغې ورځ کنځا کوم. هغه یې غلط جوړ کړي مړه هغه خوند نه کوي. نو خو چې نیم درته څه وایم بیا هم بدرنګه نه دې پکې شوي یو ملاقات پکې شوی. دا ما یادوي وایي دا ما یادوي وایي خدایه نو په دنیا کې یو زه پاتې سم یو ته پاتې بیا به مو واده را سره وکړې که نه نه بیخي نه خدای مې داسې مړه کړي دنیا کې یو زه پاتې یم یو ته پاتې او را سره مخ شي خدا کوم مرګ به درته انتخاب ومه نه بوس خو ماشاءالله تhank you خمار هلکه د ما جیمیل ته شیخ چې شي سناپ چاټ هغه راغی ولاکه پیغام شیرینۍ هم لا یاده شیرینۍ خو د ما ریډ لاین ده اوکې شیخه قضیه سعید لاړ شي ته ودرېږه څوک لاین کې دي که نه چې بیا هغو سره کښېنم څه ښایسته هلک یو لایب کې ده توبه ټول د سپېره زمن لایب کې دي ورکوی دوی ښځه دي نیکه ګیم پلیک سپیډدانې یوه خبره درته وکړم د رښتیا به راته وایې تا د جومات وایي چې ته به ما ته دروغ وایې سمه خبره وکړه چې الټه پلټه خبره ونه کړي الټه پلټه نه ده پوښتنه ده ښه صحیح پوښتنه ده وایه واده دې کړی نه ولې خیر دی داسې دا زړه بېغمه کړمه که واده دې کړی چې دا زړګکي ته دې ته وګوره دا ما نه څه شی جوړ کړی دی صحیح ده که نه دا رقم شی خو ښه ده دا خو ښکلې ده خو ډېر داسې بدرنګه کړی دی چې دا ما سره خو چې کوم یو دغه باندې خو دې الله تعالی دغسې مه کوه شیخه دا عطر دي یاره تاسو په ما دا کوئ چې زه یو ورځ مطلب بغیر ماسکه زه یوه ویډیو جوړه کړم یاره ته یې جوړه کړه که نه رانچوټې کله کله مې زړه غواړي چې یوه ورځ پورته کړم خو بیا وایم نه بده خبره ده نه یې کوم بیا به شیخه نور لیونی شي زه خو وایم اوس لا ښه مخ مې پټ داسې صفا خبر راته وکړه چې دا زړه بېغمه کړم که واده دې نه یې کړی بیا به امید دنیا په امید پړل کېږي لږ به دا امید که نه کړی مې دې کړی او نه یې کومه بس خبره ختم نه لکه ته واده ولې نه کوې لکه وټ از دس خبره داسې چې ما ته واده خوند نه راکوي ګوره واده ټول خوند ده واده ګوره کور به دې اوباد شي یاره شیخه په دې باره کې خبرې مه کوه لرې که لرې که خیر ما خبره خو واوره خپله وکړې په بل نه اورې فضول خبرې ګوره ما خدای پاک به تک سره هزارګان بچیان درکړي بله خبر دا ده چې ایمان به دې مکمل شي بله خبر دا ده ولې ورته بې ایمانه یمه یوه مور به شي بله خبر دا ده چې ژوند به دې برابري زما ژوند الحمدلله ښه برابر ده زه خپل ځان ما هغسې کله سوچ کومه چې داسې څملمه دا سوچ وکړمه دا سوچونه مې پسې واخلي دغه دی زه خپله زندګي خپله کولی شم زه خپل ځان شیرینۍ سره واده وکړم که نه که زه دا شیرینۍ سره واده وکړم څه هزارګان بچیان به مې سره دا ډبلي تنګې سترګې نه وي څه شاپزه یم په ګړنګو ککړی هغه ګریوان یم شکېدلی په خاورو تا څومره ښه ښکاري ګنده یې نه هغه نه چې په خاورو یې ځان کړی هغه ځان یې سره خراب کړی یاره څه ښایسته به ښکاري د دې نه ښه خپل وطن ته لاړ شه هلته د خپله شیرینه ښځه ناسته هلته بچې پیدا کړه ته په نورو ودونو څه کې ته د ځان دې خلاصوي نه زه خو تا خو شیخ سره واده نه کوم دوی د هغه نیکه ښځه غوي دا ټول د ما لایب ته راځي دا ایست دوه کسان دوه ګلان دوه ګلانو ته خو دې چا ملاکه ورپامې کمنټو ته مرپام
نو تاسو زما د واده سره څه کار دی؟ که ما کړی دی که ما نه دی کړی، که زه کوم او که زه نه کوم، تاسو څوک یې چې تاسو ما ته وایي؟ څوک یې تاسو؟ تربور مې یې، خپل مې یې، ورور مې یې، هېڅ شی مې نه یې. زما خپل لایف دی چې زه څنګه کوم هغسې به یې کوم، چا په ما څه کار شي. دلته خو دومره فضول خلک دي په ما پسې خبرې تړلې وایي د دې بچي دي. استغفرالله، خیر دی واده په مو یاد کړی و، بله خبره مو کړې وه، بچي مو دا کمه پکې را پیدا کړو. خدای مو خدای پاک به بچي درکوي که نه؟ I hate بچي. اخ دې تور سسي I hate بچي. قسم دې زما ماشومانو دومره سخت بد راځي. تhank you HK. بچیان کاش چې ښه وخت راغلی وای، زما به اوس ټریک بچي و، دغه یو بې اوقات هلته ورته راغی، الله دې دی تباه او برباد کړي. خدای دې تا ته به برباد کړي. ښېرا ولیکئ، هغه ما ته سکور کړو، ته ښېرا کوې. بیا وایي د ما نیکه دي یاد. نیکه به مې نه یادوي. ما ته چې څه وایې ووایه، که بربادوې که تباه او برباد یې، که څه راته وایې ووایه، خو زما فیملي ته به نه ځي. ته به تباه او برباد شي. ته دا په ځای دې دا زه څوک یادوم دغه دې تباه او برباد شي. نوم خو مې نه ده اخیسته، هغه دې خدای تباه او برباد کړي. ته ولې رګه روغه تکه سپینه غونډه منډه د ډبلۍ مبلۍ، ته ولې تباه او برباد شي؟ دا په ځای دې خدای هغه تباه او برباد کړي. سپېټدانې قسم خدای څرنګه په حیا او عزت کې ناست دی په لایف کې، دا څادر او دا ماکس او دا تورې سترګې، په دغو شیانو کې دې د ارامتوب چل ده که نه؟ دغه دا ټول نو کومه د دومره ښه خو ناست یم، په دې کې د ارامتوب څه چل؟ څنګه چل ده؟ ګیم وګټه که نه؟ اوس ما نه ګیم وګټه. بس ګټئ، زه خوشحاله یم چې تا ته سکور وکړي. سکور راته کوي؟ زه خو د چا په د ګفټ نه ښه چا ته ګفټ ولې کړي، زه خوشحاله کېږم چې چا ته ګفټ وشي. په دې کې څه خبره؟